سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، زه هر ځل کوشش کوم چې ستاسو د پوښتنو نه یو پوښتنه راواخلم او په هغې تاسو ته یو تفصیلي ویډیو جوړه کړم، تاسو له پرې تفصیلي او دقیق معلومات درکړم. او زه هر ځل کوشش کوم چې کومه ډېره زیاته مهمه موضوع وي، زه باید هغه اول راواخلم، ډېره اړینه موضوع وي. نو ملګرو، تاسو ټول کوشش کوئ چې زما دلته په یوټیوب چینل باندې تاسو خپلې پوښتنې په کمنټ په برخه کې ماته کمنټ کوئ. زه به هغې ستاسو د پوښتنو نه، ستاسو د کمنټ نه به زه به انتخابوم او تاسو له به جواب درکوم. انشاءالله ټولو ملګرو کمنټونو ته به جواب ورکوم په وخت سره. نننۍ چې کومه موضوع ما انتخاب کړې او کومه پوښتنه مې راخیستې، هغه هم ډېره زیاته ضروري ده. دې دپاره هم مانه ډېرې زیاتې پوښتنې کېدلې، ډېر زیات کمنټونه راتلل، او هغه دا چې یو کس دی، هغه غواړي خپل فامیل راولي، هغه باید فامیل ته کم اسناد اماده کړي، هغه کم اسناد باید جوړ کړي خپل فامیل ته، تر څو دوی سفارت ته لاړ شي او دوی ویزا واخلي او بیا دلته راشي، د دوی چې فامیل دی هغه دوی سره یو ځای شي. نو د فامیل چې کوم تاسو دوسیه سفارت ته وړئ، سفارت دپاره تاسو باید کم اسناد چې کوم دی هغه اماده کړی شئ. کم اسناد ډېر ضروري دي، اړین دي. ملګرو، دا اسناد چې کوم دي دا ټول وه اسناد دي، یعنې تاسو دغه وه اسناد باید اماده کړئ تر څو ستاسو فامیل سفارت ته لاړ شي، تر څو تاسو سفارت کې د خپل فامیل، خپل ماشومانو د رندیو دپاره غوښتنه وکړئ، وخت دپاره غوښتنه وکړئ. دغه وه کم اسناد دي. نو زه غواړم چې دغه وه اسناد تاسو ته وښیم. د ټول ناول چې کوم دی باید اوپرا چې کومه فیصله ده ستاسو، هغه باید تاسو سره وي، د هغې کاپي پکار ده. دویم چې کوم دی ستاسو د ماشومانو، ستاسو د فامیل د ټولو هر نفر باید پاسپورټ ورته داسې جوړ کړي، د پاسپورټ کاپي پکار ده سفارت دپاره. دریم چې کوم دی دغه ټول ستا فامیل څومره ماشومان دي ستاسو، باید دوی ټول ته تذکرې جوړې کړي، تذکرې ولري، د دې یو کاپي پکار ده سفارت ته. دې نه علاوه چې کوم دی بیا د ټولو زیږېدلو سرټیفیکیټ یا برډ سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه تاسو باید جوړ کړئ، هغه پکار دی. دې نه علاوه که چیرې ستاسو ماشومان مکتب ته ځي، درس وایي، نو د مکتب اسناد پکار دی. که چیرې مکتب ته ځي، که چیرې نه ځي نو بیا ضرورت نشته دی، که چیرې مکتب ته ځي نو د مکتب اسناد یې پکار دی. دې نه علاوه چې کوم دی باید تاسو د نکاح خط باید تاسو سره وي، تر څو تاسو سفارت نه د وخت لپاره غوښتنه وکړئ. نکاح خط هغې موجودیت ډېر زیات اړین دی، هغه تاسو سره باید وي او د هغې کاپي. دې نه علاوه چې کوم دی ستاسو د واده د ثبت کېدلو تاریخ، د واده ثبت کېدو هغه کوم کارډ چې کوم دی هغه باید تاسو ولرئ. نو ټوټل دغه اوه اسناد تاسو ته پکار دي. د دې کاپي پکار ده تر څو دا تاسو سفارت ته په ایمیل باندې ولیږئ او سفارت نه غوښتنه وکړئ چې هغه ستاسو فامیل، ستاسو ماشومانو ته چې کوم دی هغه د ملاقات وخت ورکړي، د لیدنې وخت ورکړي، انټرویو ترې واخلي. کله چې دوی انټرویو اخلي، هغې نه بعد بیا سفارت ویزه ورکوي، نو بیا ستاسو فامیل کولی شي چې هغه سفر وکړي، دلته راشي او تاسو سره یو ځای ژوند وکړي. نو دغه اوه اسناد چې کوم دی د دې کاپي پکار ده او دا به تاسو ایمیل په طریقه سفارت ته لیږلی شئ. دې کې علاوه د پاسپورټ نه او د اسناد چې کوم دي دا نور چې کوم اسنادونه دي، مثال لکه تذکیره شوه، د زیږېدلو سرټیفیکیټ شو، د مکتب اسناد شو، د واده ثبت کېدلو تاریخ چې کوم دی هغه ثبوت شو او نکاح خط شو، دا باید تاسو په افغانستان کې د وزارت خارجه نه باید تاسو دا ټاپه کوئ، او بل د یو بااعتباره د دارالترجمې نه باید دا تاسو ترجمه کوئ. بااعتبارې او هغې دارالترجمې نه تاسو باید دا ترجمه کوئ، او بل دا باید تاسو د وزارت خارجه نه تصدیق ټاپه کوئ. صحیح ده؟ د پاسپورټ او د اسنادو نه، اوپرا چې کوم اسناد هغې نه علاوه، اوپرا چې کوم اسناد تاسو له درکړي، کوم فیصله یې درکړې د هغې نه علاوه دغه نور ټول باید تاسو ترجمه کوئ. د یو بااعتباره چې کوم یو لایسنس یافته لایسنس لري، هغې دارالترجمې نه تاسو دا باید ترجمه کوئ، او بل دا د وزارت خارجه نه ټاپه کوئ. دا ټول به تاسو یو ځای کوئ، د دې کاپي به واخلئ، سکین به کوئ او دا په ایمیل باندې تاسو سفارت ته ولیږئ. اوس دغه ایمیل تاسو د سوسیال باندې هم کولی شئ، سوسیال د طریق نه تاسو خپله هم ورته کولی شئ، داسې خبره نه ده. تاسو ته غوښتنه کولی شئ، دغه ټول اسناد ورسره اټیچ کولی شئ په ایمیل کې، تاسو ته غوښتنه کولی شئ دا زما د فامیل اسناد دي ټوټل، او دوی ته تاسو انټرویو دپاره وخت چې کوم دی هغه ورکړئ، هغې غوښتنه ترې وکړئ، بیا سفارت تاسو له جواب درکوي، هغه وخت ورکوي، هغه وخت باندې ستاسو بچي چې کوم دي، ستاسو فامیل چې کوم دی، ماشومان دی، هغه ځي سفارت ته او هغه ته انټرویو اخلي. هغې نه بعد بیا سفارت چې کوم دی بیا ویزه ورکوي، نو بیا ستاسو فامیل کولی شي چې هغه هلته راشي او تاسو سره ژوند وکړي. نو دغه اوه اسناد پکار دي. دغه اوه اسناد بیا زه تکراروم. د اوپرا فیصله پکار ده،
باید هر یو کس څومره نفر چې راځي ستاسو فامیل کې دي هغه باید پاسپورت ولري، تذکره ولري، د زیږېدلو سرټیفیکیټ یا برث سرټیفیکیټ ولري، که چیرې ستاسو ماشومان مکتب ته ځي د مکتب اسناد باید ولري، بل چې کوم دی د واده د ثبت چې کوم تاریخ دی هغه ولري، د هغې ثبوت ولري، او بل چې کوم دی نکاح خط ولري. دغه اسناد ټوټل پکار دي تاسو ته چې تاسو سره یي تر څو تاسو سفارت نه د وخت یا د رندیو غوښتنه وکړئ. نو مننه ملګرو، همدا ویډیو نن همدغومره معلومات وو. که تاسو څه غوښتنه، څه معلومات، څه پوښتنه لرئ نو هغه تاسو ماته کمنټ کولی شئ او زه به ستاسو د غوښتنو، ستاسو پوښتنو مطابق به انشاءالله زه تاسو ته ویډیوګانې جوړوم، تاسو ته معلومات درکوم تر څو تاسو ته دقیق او صحیح معلومات ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. تل بریالي او خوښ اوسئ. په مخه مو ښه.